تازه خبر په بادغیس کې چاودنه مرګ ژوبله نه لري. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د بادغیس سیمه ییزې سرچینې وایي چې د دغه ولایت د ودانۍ د ننوتلو په دروازه کې د چاودنې له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سیمه ییزو سرچینو دوشنبه د څنګاښ پر 25مه شاوخوا 9:45 د بادغیس ولایت مرکز قلنو کې د چاودنې خبر ورکړ. سرچینې زیاتوي چې پر موټر سایکل سپاره یو کس د بادغیس ولایت د ودانۍ په دروازه کې لاسي بم غورځولی دی. د سرچینو په خبره د دې چاودنې موخه طالب جنګیالي ول. په بادغیس کې طالبانو هم دغه پیښه منلې ده. سرچینه زیاتوي چې بریدګر د لاسي بم تر غورځولو وروسته له سیمې تښتېدلی دی. تر اوسه کوم کس یا د ډلې د دې چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستی. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا هم په لاس سپارم.